ده یو مجهوله دوم درجه افاده گرافونه. دوم درجه افاده لاند شکل داری وای مساوی ده په ای اکس مربع جمع ده بی اکس جمع ده سی. دوم درجه افاده ده که چیری ای مثبت وی گراف یو پارابول ده چه اصغری لري، او که ای منفی وی داغ پارابول ازنی لري چه په شکل سره شودل شوی دی. او دلته هم موږ مد نظر نیسو دغه افاده ته کیدای شي چې دغه افاده یو جذر ولري، یعنی دلتای تر صفر لوی وي. پارابول د محور اکس سره په دوه ټکي قطع کوي چې هغه جذرونه د افاده ده او دلتا تر صفر لوی، او که چیرې دلتا مساوي په صفر سره وي افاده یو جذر لري او په هغه جذر کې د محور اکس سره پارابول مماس ده. کیدای شي دلتا تر صفر کوچنی وي یعنی منفی وي، په هغه صورت کې پارابول اصلا محور اکس قطع کوي نه. یه معنایی داره چې شیخ و افاده اصلا جذر نلري. او په صورت عموم سره یو مجهوله درجه دوم افاده معادله لاندې شکل لري. دلته د اکس پر ځای په سره رنگ منی شودل شوی دی. د هغه پر ځای چې اکس اکسیږدو دوهمه درجه معادله لاسته راځي. او په صورت عمومی اوس نو دغه څلورم مطابقت موږ مد نظر نیسو. څلورم مطابقت د لاندې شکل لري: اکس مربع منفی ای جمع د بی ضرب د اکس جمع د ای ضرب د بی. دغه دواړه که تجزیه کو شی خوا لاسته راځي، شی خوا چې سره ضرب کو کین خوا لاسته راځي. په خلاصه توګه که چیرې اکس یو او اکس دو جذرونه د معادلې او حاصل جمع او منفی په ترتیب سره په اس او پی سره ولیکو، نو دلته اکس مربع منفی اس اکس جمع د پی، یعنی تکرار او چې پی عبارت د حاصل ضرب ده جذرونه ده. الجبری کسرونه په حقیقت کې حاصل د تقسیم د دو پولینوم ده لاندې شکل لري: پی اکس پر کیو اکس په دې شرط چې پی اکس او کیو اکس هر یو پولینوم وي، مگر پی اکس د صورت وایو کیو اکس د مخرج وایو. مخرج باید صفر نه وي، شرط یې هغه ده. او دواړو پولینومونو سره لیکل کیږي. صورت ان درجه ان ده، مخرج درجه ام پولینوم ده. مثال په توګه په صورت کې یو درجه دریوم درجه افاده پولینوم او په مخرج کې څلورم درجه پولینوم لیکل شوی دی. او دا بیا بل شکلی ده. دلته پرله پس دری کسرونه ده چې اول کس و دوم کس ځنې منفي کیږي، دریم کس بیا ځنې منفي کیږي. دا کولای شو چې اول مشترک مخرج ونیسو. دلته لیدل کیږي چې قاسم مشترک د مخرج چه شی ده؟ 2x مربع بلی x جمع ده 2. دغه حد پر طول مخرجون x جمع ده یو هم ور پوری کوو. اوس دغه مخرج پر طول مخرجون باندې قابل تقسیم ده. لحاظا موږ کولای شو که چیری موږ وینو چې 2x مربع ده x سره اختصار کو هر یو، یعنی پر اول مخرج باندې تقسیم کوو. دلته خارج قسمت لاسته راځي 2x ضرب د x جمعیه او ضرب د صورت. بیا مخرج پر دوهم مخرج باندې تقسیم او مشترک مخرج. دلته 2x مربع خارج قسمت شو د صورت سره ضرب او بلی بیا هم دریوم پر دریوم مخرج باندې تقسیم کوو. 2x مربع سره اختصار شو، خارج قسمت د 15 سره ضرب دا کس هم مخرج شو. پس هغه کولای شي در ټول قوسونه سره ضرب کو او یو د بل سره اختصار کو. په لاس راځي یا حاصل د دغه کسرونه د جمع او تفریق د کسرونه لاسته راځي. وینو دلته چې آخرین حد هم دغه لاسته راغی. بل کسر مد نظر نیسو. په بل مثال 15 پر 2 جمع د 4 منفی 3 پر دغه درجه دریومه افاده بلیم پر دوم درجه افاده صورتی ام ده. به دیر نموش بیا هم مشترک مخرج نیسو.
اول سر قوس مخرجون سر تجزیه کو تجزیه شوی څخه موږ مشترک مخرج وټاکلی په دغه ترتیب سره پر مشترک مخرج پر هر مخرج باندې تقسیم د صورت سره ضرب واضح په شکل کې ښودل شوی دی په دغه افاده کې په پای کې سره هم مخرج شو دغه افاده لاسته راغی او دغه افاده بیا سر ضربه و تر آخر حد پوری ساده کوی کله چې ځینې حدود یو د بل سره خلاص شي په پای کې لاسته راغی په صورت کې اوه ام مربع منفي اوه ام جمع د دوه په مخرج کې هغه پخوانی مشترک مخرج ده دا د عملیه د ضرب د کسرونه الجبری کسرونه او عددي کسرونه یو ډول ضربیږي صورت د صورت سره مخرج د مخرج سره او البته مخکې تر دې چې سره ضرب کو که وشي که امکان ولري مخرجونه او صورتونه یو د بل سره تجزیه کوو او اختصار کوو لکه چې دلته لیدل کېږي صورت هم تجزیه مخرج هم تجزیه مشترک حدود یو د بل سره اختصار کوو اکس جمع د 3 اکس جمع د 3 سره اختصار کېږي اکس منفي 15 او اکس منفي 15 په پای کې پاتې شو اکس منفي 3 پر اکس منفي 1 او بل دوه حد مد نظر نیسو دلته دوه کسرونه حاصل ضرب ده بیا هم صورتونه او مخرجونه په صورت د امکان سره تجزیه کوو تجزیه هم وکړي ځینې حدود سره اختصار کیږي x منفی a منفی b کل مربع یو حدید یو برخه بل حدید بل برخه هغه بلی هم a جمع b د a جمع b سره اختصار شو پاتې شو a مربع جمع د a b جمع د b مربع پر a عملیه د تقسیم اوس د کسرونو مد نظر نیسو عملیه د تقسیم کسور عین عملیه د تقسیم د عددی کسرونه ده اول مقسوم لیکو مقسوم علیه معکوس کوو یا بیا سر ضربه وی دلته لاس راکل شوی دی مثال اوی پر اکس مربع منفی سلور تقسیم بر اکس وای پر اکس جمع ده دوه مقسوم نوشته کوو مقسوم علیه واضح ده چه سر چاپته کیجی معکوس کیجی پس لحقه بیا اوس مشکل اولای شو چه مخرج تجزیه کو یا برخی اختصار کو بیست سر ضربه ویه په پای کې خارج قسمت لاست راغی وی پر اکس وای ضرب اکس منفی دوه او بل مثال مد نظر نیسو اکس جمع دو اکس وای پر 3 اکس مربع تقسیم پر 2 اکس جمع یو بیا هم مقسوم علیه معکوس کویه اوس بیا هم صورت و مخرجونه په صورت امکان تجزیه کو او اختصار کویه دلتا دو وای جمع ده یا جمع ده اکس سر اختصار کیجی زایونه که سر بدل شی او در صورتونه دو 3 اکس هم سر اختصار شی اکس هم سر اختصار شی پا پای که لاست راغی خارج قسمت دوه به کسر مرکب کسر یا کسر الکسر هغه کسرونه ده چه صورت و مخرجی پخپول بیرته کسرونه په مثال په توګه A B پر C D صورت د مقسوم مخرج د مقسوم علیه بیرته د تقسیم په صورت لیکو او په بل مرحله کې مقسوم علیه معکوس کوو ډیر واضح او کلاله دی لیدل کیږي دلته A D پر B C اول حالت لومړی حالت دغه شکل لري البته کیدای شي چندین حالت ولري په هر صورت کې دلته موږ یو حالت دو حالت حالت مد نظر نیست دوم حالتی امکان لري صورتی کسری مخرج یا عدد سیری بیا مشکل ندارو صورت لیکو مقسوم لیکو A پر B یا مخرج بیا یا مد نظر نیست یا یه پر سی A پر B سی لاستراغی دقیقه خارج قسمت شو دوم دریم حالت کی داشت چه مخرج کسر بی صورت کسر نمیده صورت مخرج هم یو نیسو بیا مغز یو ای پر یو دای مقسوم سی پر دی مقسوم علیه معکوس کشی حاصل دزر دی اسی بر دی کسر الکسر یو مثال دلتا مد نظر نیسو مخرج اکس ده صورتی راسی پر لپیچلی کسر ده زیرو چه آخرین کسر چه به مخرج کده یو جمع یکسی وروای دق اول سر هم مخرج کویه بیا یو پر هغه باندې تقسیم کویه بیا لاس تراغی بلی بیا کسر زنی هغه کس بیا سر هم مخرج کویه تر آخر پوری دا لاس تراغی اکس جمع ده وای دقه نتیجه ده کسر ده
داو کسر مرکب یا کسر الکسر. دغه ناطق کول د کسر، یعنی که چیری مخرج د کسر غیر ناطق، یعنی یو افاده تر جزر وی، دغه تموش افاده غیر ناطق یا گنگی وایو، گنگی کسر. د مثال په توګه دوی پر جذر دری په محاسبه کې ساده کیږي یا ضرورت کیږي چې مخرج باید جذر ونه لري. صورت و مخرج د مخرج جذر سره ضربه ویه. لاس تراغ دوه جذر دری پر دری، اوس مخرج جذر نه لري. بل کسر دغه سیده چې مخرج دوه هبده ده، که دوه هبده د مزدوج سره د مخرج ضربه و، صورت هم د مزدوج سره د هغه د مزدوج سره بینو چې دلته جذر مربع شو. جذر د مربع څخه وځي یو منفي دوه، او په نتیجه کې منفي یو جمع د جذر د دوه شو. علیده جلا افاده چې مخرج یو ده. او بیا هم کیدای شد دا افاده دغه سیده ای پر جذر اینوم د بی په توان د ام. مخرج او صورت د جذر د اینومی بی په توان د ان منفی ام سره ضربه و. اتومات مخرج د جذر خلاصیږي. موږ وینو ام په ام سره اختصار کیږي. تر جذر لاندې بی په توان د ان درجه جذر ان ده په پای کې بی لاست راځي. څرنګه چې موږ وینو 15 پر جذر د دریوم د شپږ. اوس جذر د دریوم د شپږ صورت و مخرج د جذر د دریوم د شپږ مربع سره ضربه ویه. په نتیجه کې مخرج د جذر نه آزاد کیږي. بیا هم د مخرج غواړو د غیر ناطق کسر غیر ناطق افاده نه و باسو. او خلاص شو په خیر سره.